اوس د دې پټو زه مالک یم. نو دا زما اختیار که پر وږه اچوم، که تر سر تړم، که پر پښو اچوم، په دا کې موږ ته اختیار لرو که نه لرو؟ دا خبره چې دا روشن خیاله خلک کوي چې میری جسم میری مرضي، دا غلطه ده. آیا زما دپاره دا جایز دی چې زه و تا ته توپنچه په لاس درکړم چې ته ما ووله مړ مې کړه؟ او که څوک دغه د رب ملکیت د خپلې مرضۍ مطابق استعمالوي، دا په امانت کې خیانت کوي. په حدیث شریف کې راځي که په دا ژبه باندې ته یو واره ووایه سبحان الله الحمدلله، د قیامت په ورځ باندې چې وزن کیږي د ترازو دا یوه پله د نیکو اعمالو نیمه په سبحان الله او په الحمدلله باندې ډکیږي. نو موږ د دا خپل وجود، د دې خپل جسم، د دې خپل اعضاو مالکان نه یو، د دې مالک الله پاک دی او دا له موږ سره امانت دی. که موږ صحیح استعمالوو ګواکې موږ په امانت کې دیانت وکړي، او که چیرې موږ د الله د حکم خلاف استعمالوو دا خیانت کې بلل کېږي. موږ د دې مالکان نه یو. که چیرې موږ مالکان وای، اوس د دې پټو زه مالک یم، نو دا زما اختیار که پر وږه اچوم، که تر سر تړم، که پر پښو اچوم، او که یو چاته ورکم چې دا پټو ته واخله. په دا کې موږ ته اختیار لرو که نه لرو؟ ولې موږ د دې مالکان یو، لیکن د دا سترګو زه نه یم مالک. که چیرې زه مالک وای نو زما دپاره به دا جایز وای، ما و تا ته ویلي وای چې راسه دا زما سترګې له ما څخه وکاږه. دا زما دپاره جایز دی؟ نه دی جایز. دغه رقم زه دا خپله زندګي دا و چاته نسم حواله کوله، که دا پټو چې زه وی چاته حواله کوم. آیا زما دپاره دا جایز دی چې زه و تا ته توپنچه په لاس درکړم چې ته ما ووله مړ مې کړه؟ نه دی جایز. ولې چې له ما سره دا زما جسم، دا زما زندگی، د دې مالک زه نه یم، د دې مالک الله پاک دی او د دې پټو زه مالک یم. لہذا په دې په استعمال کې په دا کې زه زما د مرضۍ مطابق استعمالولی سم، لیکن زما سترګې، زما غوږونه، زما ژبه، زما اعضاوې د دې زه مالک نه یم، د دې مالک الله جل جلاله دی. دا خبره چې دا روشن خیاله خلک کوي چې میری جسم میری مرضي، دا غلطه ده. میری جسم دا زما جسم نه دی او نه په دې کې زما مرضي چلیږي. دا زما جسم دا د رب دی، زما سترګې دا د رب دی، زما لاسونه او پښې دا د رب دی او په دې باندې به د رب د مرضۍ مطابق استعمالیږي. او که څوک هغه د رب ملکیت د خپلې مرضۍ مطابق استعمالوي، دا په امانت کې خیانت کوي. او کم سړی چې په امانت کې خیانت کوي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه سړی ایمان نه لري کم سړي کې چې امانتداري نه وي. مثلا زما موټر دی، ما تا ته ودرو چې دا به یوه میاشت له تا سره امانت وي او دا به له کوره نه باسي، ټاټ به پر اچې او ته راولاړېږې په دا موټر کې پکنیکو له ځې، پکنیک پکې کوې، یارانو دوستان پکې ځغلی او رازغلی. دا په امانت کې خیانت دی که نه دی؟ لکه دا موټر چې د مالک د مرضۍ خلاف ته استعمالوې، دا په امانت کې خیانت دی. دا زموږ جسم، زموږ اعضاوې، دا سترګې، غوږونه، ژبه، لاسونه، پښې، دا هم د رب دی او دا د الله د مرضۍ مطابق استعمالول ګواکې تا په امانت کې دیانت وکړي، او د الله د مرضۍ خلاف استعمالول ګواکې تا په امانت کې خیانت وکړي. دغه رقم چې یو سړی مزدوري کوي، مثلا زه له تا سره مزدور سوم په 100,000 روپۍ باندې د میاشت، او ما او تا دا سره وویل چې سهار له 8 بجو څخه د ماپښین تر 2 بجو ستا دا وخت زما دی، په دا کې به ته زما کار کوې. سهار له 8 بجو څخه بیا د ماپښین تر 2 بجو پورې ما دا وخت پر تا باندې خرڅ کوي که نه کوي خرڅ؟
او چې دا وخت له ما سره دی دا له ما سره ستا امانت دی و چې زه راولاړ سم د 8 بجو څخه تر 2 بجو په مابین کې ستا د دکانو ستا د فیکټریو ستا د کارخانې د کار بجایه زه له خپلو یارانو دوستانو سره په هوټل کې ناست یم ګپې و شپې کوم دا زه په امانت کې خیانت کوم دا په امانت کې ما خیانت وکړي ولې دا وخت ما پر تا باندې خرڅ کړی دی په 100,000 د میاشتې او له سهار له 8 بجو څخه د ماپښین تر 2 بجو پورې به زه دا وخت ستا پر کار لګوم او ما پر خپله یارۍ و دوستۍ باندې ولګولې نو دا تنخوا ماته حرامه ده